سلامونه دوستانو د مولوي نورالدین اغا صاحب دا بیان را سره واورئ د افغان کډوالو په اړه باندې کړی دی چې نن سبا په پاکستان کې ډېر تنګول کیږي او خپل وطن ته استول کیږي. تاسو دا بیان واورئ بیا به خبرې کوو. دا بل مجلس دی عزیزانو، دا د مهاجرو په حواله دی. زما دا مجلس چې دی دا جذباتي نه دی عزیزانو. صحیح سو باچا خان به ویلی ول جذباتي مجلس چې دی دا بې شعور جذباتیانو ته ډېر پیدا کوي، هغه متاثر کیږي. وشار سړی، باشعور سړی، عقلمند سړی د دې سره متاثر کیږي. زه د خپل مجلس جذباتي جوړول نه غواړم. او په دې کې دا خبره هم ده چې د هر چا خپل خپل مفادات دي، د هر وطن. لکه زموږ د اسلام آباد خپل مفادات دي، د کابل خپل مفادات. اسلام آباد په خپل ګټه پسې راوتلی دی، کابل په خپل ګټه پسې راوتلی دی. او بیا کېدلی شي عزیزانو زما دغه مجلس چې د خلک ټوکړې ټوکړې کی، بیا به هر سړی د خپل مزاج مطابق یو شی جنې جوړ کی. زه د خپل پیج خاص کر فیسبوک دی تقریبا 1.5 ملیون کسان 15 کسان دا زموږ شخصي پیج دی. د دې زه ذموار یم که په دې کې خبره رااله، د دې څه علاوه که بیا یو خبره رااله په هغه کې بیا زه ذمواري نه اخلم. زه بیا اورم که ما واورېده که ما و بیا و که نه نو هغه به هغسې نه وي. اوله خبره خو داسې ده عزیزانو چې زموږ وطن د ډېرو پریشانۍ سره مخامخ دی. لکه افغانستان د څومره پریشانۍ سره مخامخ دی، دغومره زموږ وطن هم د پریشانۍ سره مخامخ دی. کومې پریشانۍ تاسو ټوله وینئ. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې هر چا ته خپل وطن چې دی هغه محترم دی، هر چا ته خپل وطن محترم دی. خو اصل خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. اصل مهاجر و دې ته وایي چې دی ګناوي پرېږدي، له ګناه هجرت وکړي، له خطا هجرت وکړي، د الله د نافرمانۍ څخه هجرت وکړي. اصل مهاجر دې ته وایي. او بیا بله خبره دا د زما او ستا په وطن کې چې څومره مهاجر پراته دي یا راغلي دي په مختلفو انقلابو کې راغلي دي، د دې ډېره لویه درجه ده عزیزانو. الله پاک چې دا دومره لویه درجه درکړې ده دا یې مفت نه ده درکړې چې ته رالې شاد یې آباد یې په خندا یې خوشحاله یې. خو د هغه باوجود الله پاک تر انصارو ډېر نازولی یاست. د هغه باوجود داسې مهاجر سته چې انصار یې مزدوران دي سته. او بیا په دې کې یوه خبره دا ده د الله رسول فرمایي کم څوک چې هجرت وکړي، کم سړی پر ما ایمان راوړي، زما اطاعت وکړي، پیغمبر علیه السلام فرمایي او بیا دی هجرت وکړي، د الله رسول فرمایي د دوو جنتو زه وده ته ګارنټي ورکوم، زه ذموار یم. یو چې در جنت تر دیواله ور واوښتې، یو د جنت په مابینځ کې. دا د نسایي حدیث دی. د دوو جنتو زه مهاجر ته ضمانت ورکوم او ګارنټي چې د هغه ورکوم. او بیا بله خبره دا د عزیزانو په جدید دنیا کې د هر شي دپاره قانون سته. د حیوانانو قانون سته، د انسانانو قانون سته، د انجونو قانون سته، د بچانو د کشنی زامنو قانون سته، د زنانو قانون سته، د هر چا خپل خپل قانون چې دی هغه جوړ شوی دی. دا جدیده دنیا ده. زه د دې خپل وطن څخه پوښتنه کوم، د خپل وطن حکمران څخه پوښتنه کوم چې دلته دا انسانان دي، دا مسلمانان دي، دا مظلومان دي، دا له بله کوره په غم راغلي دي، او بیا زموږ همسایګان دي، بیا زموږ په هر کلتور و موږ ته را شریکان دي. د دې دپاره ولې قانون نشته؟ که ته وایې چې ما قانون جوړ کړی دی، بیا ما اعلان کړی دی چې تی به وځئ، و سړی تا اعلان کړی دی، تا قانون جوړ کړی دی، نو زه چې دلته پاته سوم، زه ولې پاته سوی یم؟ و ما ته یو ډېر لوی کوی و څا کیندل سوی دی، زه د څا پر غاړه ولاړ یم، ته ما ته ځان ورلکه. نو زما بابا ډېر غټ زړی چې زه به ځان ورلکوم، دا خو ډېر مشکل کار دی. دا زه چې دلته پاته یم، زه ولې پاته یم؟ هغه لویه بنیادي وجه دا ده. هلته زما قریبان عزیزان د نن څه ډېر وخت مخکې تېر سوي دي، هغه نن نسته، مځکې نسته، جایدادونه نسته، کورونه نسته. نو زه چې هلته ولاړ سم زه به د الف ب څخه د سره ژوند شروع کوم. بیا دلته عجبه خبره ده، بي بي سي رپورټونه زه اورمه، دلته یو بچی پیدا سوی دی، تعلیم یې کړی دی، ژبې یې زده کړې ده، کار و کتار یې زده کړی دی، نن دی چې هغه وطن لره. هلته چې زه ولاړم زه د چا پر سر کښېنم. اسانه مثال در کوم، د نن څه ډېر وخت مخکې انقلابو کې زموږ د پښین ډېر سیدان، هغه شادي ضد دي، هغه ورم ضد دي، هغه کاکا ضد دي، هغه نور دي، هغه تللي دي. هغه چې نن پاکستان لره راشي، پښین لره راشي، افغانستان حکومت اعلان وکړي چې وځئ به، بیا به د دې د چا پر سر کښېني، بیا ته یې زغملی سئ؟ ځای ورکولی سئ؟ یا نو دلته دا خبره ولې ستاسې سر نه خلاصېږي. بیا خاص کر د پنجاب او د سند ګیله نه کوم. ولې؟ پنجاب او سند زموږ په کلتور خبر نه دي،
هغه زموږ په کلتور نه دي خبر. موږ د KPK والا راواخله بلوچستان راواخله موږ ته سره خبر یو. موږ ولې کوو ظلم؟ ولې موږ ظلم کوو؟ ولې ناجایزه کوو؟ د دې ناجایز او ظلم پای ته در معلوم دی. پای د الله رسول د الله ناراضګي بللې ده. الله به پرتام دغه ورځ راولي. دغه دوی خبرې د الله رسول ښوولې دي. اوس زغملی سي، وړلی سي، کولی سي. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې بادشاه خپل حق پر موږ باندې لري، حکمران پر موږ حق لري. لکه چې څومره حق ته لري دغومره رعایا لري. وستا خو خپل حق له ما په زور وصول کوي، زما حق په تاسو څوک اخلي؟ خامخا به زه د قیامت انتظار کوم. د قیامت په ورځ به تا الله جهنم له راستي، بس دغه زما تسلي ده. زه به ستا حق در کوم، ته به زما حق راکوې. ته به پر کرسۍ نه یې پریشانه، موږ به در کرسۍ لاندې نه یو پریشانه. او بیا بله خبره دا د عزیزانو، کم سے کم دا زموږ وطن، زموږ حکمرانان د دې مهاجرو سره یا د مسلمانۍ د مسلمان سره د مسلمان کم حق دی هغه دی ورکي. که مسلمانۍ نه عزیزانو د انسانانو چې کم حق دی هغه دی ورکي. که د انسانانو حق نه هغه د همسایګانو چې کم حق دی هغه دی ورکي. که هغه هم نه د مظلومانو حق ورکه. دا د مظلومانو حق ورکه، په یو شي کې شمار کا، یا مسلمانی یا انسانی یا همسایتوب یا مظلومیت. د دې څلور خبرو سم مباسه او د څلور سره خبرو سم مجستلی ولې مجستلی. او بیا بل خبره دا د عزیزانو، زما په څو وسې د خپل وس مطابق خبره کوم. خبرې اسانه دي، عمل ور باندې ګران دی. کابل او اسلام آباد سره کښیني چې سره کښینستل دوی د یو سیریس مجلس یو کانفرنس راوغواړي، یو پروګرام دی راوغواړي، جرګه دی راوغواړي چې د دې حل څه دی، د دې حل څه دی. راسه یاره په لکو انسانان دي، ستا په وطن کې لوی شوي دي، ستا میلمانه تا بلل په اوله ورځ راتلل، نو نن دې ولې میلمانه دومره بې عزته کړلو؟ یا خو په اوله ورځ ته په دې نه ارزېدې چې زه ستا وطن لر راسم، یا نو په آخري ورځ نه ارزې. نو په اوله ورځ په دې ارزېدم چې تا ولته زما میلمه یې، په آخري ورځ دې ولې په لغت ووهلم، ولې دې شړلم؟ او عجبه خبره دا د عزیزانو چې کله د افغانستان انقلاب راغلی دی، څوک ولاړو ایران لره، څوک ولاړو سعودي لره، څوک ولاړو پاکستان لره، څوک جرمني لره، څوک کینیډا لره، څوک استرالیا لره، څوک امریکې لره. چې کوم څوک د مسلمانانو وطنو لره تللي دي هغه ذلیله دي، خوار دي. چې د کافرانو وطن لره تللي هغه آباد دي. ورسه چې په سعودي کې کم افغانان دي چې 100 روپۍ ګټي هغه به ټولې ورکوي چاته؟ بادشاهانو ته، حکومت ته ورکوي. هیڅ یو شی نور پاتېږي. نن پر دې مجبوره دي چې د پیغمبر علیه السلام دا نازنین ښار موږ پرېږدو، موږ فرانس لره ولاړ شو، موږ فلاني ځای لره ولاړ شو. او بیا دغه رقم پاکستان د مسلمانانو وطن دی. دلته چې مهاجر څومره ذلیله دي، ورسه په امریکا کې نه دي ذلیله، په جرمني او په کینیډا او په استرالیا کې نه دي ذلیله. اوس ته ماته راوښیه تا کومه لار زما سره وکړه؟ د مسلمانۍ دې وکړه، د انسانیت دې وکړه، د همسایتوب دې وکړه، کومه ښېګړه تا زما سره وکړه؟ یوه دې هم نه در سره کړې. نو کابل و اسلام آباد دې سره کښېني، په ذمواره ډله دې سره کښېني، په ذمواري دې سره کښېني. څه دې وکړي؟ راولاړ دې مجلس دې وکړي. ولې؟ هغه مطیع الله تراب وایي مونږ وجنګېدو، داسې جنګ نسته چې موږ ګټلی نه، داسې سیاست نسته چې موږ بایللی نه. زه بیا دا ورته وایم چې جنګ به د خالد بن ولید په شان کوو، سیاست به د حضرت معاویه رضی الله تعالی په شان کوو. پوه شوس په دې خبره؟ سیاست به د مولانا سید حسین احمد مدني صاحب رحمه الله، زموږ د دیوبند اکابر دي، د ابوالکلام آزاد په شان سیاست کوو. راسي چې لاره سره ویسو. ولې دومره انسانان تباه کیږي؟ ولې دومره مسلمانان، دومره انسانان د لوړې پریشانۍ سره مخامخ کیږي؟ وګوره مور یې د لې پاته سودۍ دورې ولاړی، بچی د لې پاته سودۍ دورې ولاړی. ولې؟ دا به څه کول کیږي؟ یو سړي انټرویو مې واورېدله، هغه ویل زما زوی د لې ورک دی، زما زوی د لې ورک دی. نو که زه ولاړم دا زما زوی زه څه په وکړم؟ زه خو پسې ګرځم که نه ګرځم؟ زه څه وکړم؟ پیغمبر علیه السلام مبارک لره ابو اسید رضی الله تعالی عنه رالی، د بحرین څخه قیدیان راوستل. چې راوست په دې کې زنانې ډېر ژړل. پیغمبر علیه مبارک پوښتنه وکړه ولې ژاړې؟ هغه ویل یا رسول الله زما زوی د ابو اسید رضی الله تعالی عنه خرڅ کړي، له ما یې جدا کړي. پیغمبر ابو اسید راوغوښتی چې راسه ول د بچی د جن خرڅ کړي. هغه ول دې خرڅوي. ژر پر آس کښېنه، پر اوښ کښېنه، سیده هغه قبیلې ته ځان ورسوه، ورسه بچی یې بېرته راوله. دا یو کافره زنانه وه، یو کافر بچی و. جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دا ورسره وکړه. اشه تا ته به کافران کم پیغور درکوي چې تی خو مسلمانان واست، مقصد مې لا اله الا الله و، بیا ولې تی یو د بله دا سره کول؟ او زه یو بله مشوره کابل والا ته ورکوم. زما مشوره خیر هر څه چې ده
الله دې عفو راته وکړي. خبره دا د کابل والا دې راولاړ شي ایمرجنسي پاسپورټونه دې جاري کړي. ایمرجنسي پاسپورټونه څه معنا؟ دا معنا چې د دې ځای کم خلک ورغلي دي، یا یې مور پاته سوې ده، یا یې خور، یا جایداد، یا کاروبار، یا روزګار، یا قریبان، یا عزیزان پاته سوي دي، پاسپورټ ورک. پاسپورټ چې دی ورکوي زموږ والا دي فورا ویزه ورکړي، یا کال یا 2 یا 3 په ویزه دې بیرته راشي چې رالې ورڅخه خپل کار سره ټول کړي. قریبان دي، عزیزان دي، ملګري دي، جایداد دي، روپۍ دي باندې دي، پرتای باندې دي، دا سیستم سره اسانه کوي. او نور خبره دا ده پاکستان باید چې د خپل مورال د برابرېدو دپاره، د خپل ځان د صحیح کېدو دپاره پاکستان راولاړ شي افغانستان کابل ته دې ووایي چې خبره داسې ده تا لره مېلمانه درلو، ستا دي، ستا وطنوالان دي، ته مځکه یو شی ورته منتخب کا، کورونه بور جوړ کړو، نیمه خرچه پر ما که نیمه تک وارسل ته به یو کور ورکړو. نو پاکستان هم نه بدنامه کیږي، افغانستان به هم مطلب د خپلو میلمنو په حواله نه پریشانه کیږي، او دلته به دا زموږ نم و دا خپل کردار چې دی هغه خرابېږي نه، زموږ نم او زموږ کردار چې دی هغه به خرابېږي نه. او بیا په دې کې بله خبره دا د عزیزانو چې زموږ خلک KPK ولات هم وایم، بلوچستان ولات هم، دا خو اکثره پښتانه یو، داسې به نه کوي چې ته راولاړ شي یو سړی پر سایکل روان دی راودې ګرځوي، یو سړی پر موټر سایکل روان دی راودې ګرځوي، دا به نه کوي. ما یو سې چول دی په واده کې شای په خیر الحمدلله مال څنګه دی مهاجر ول الحمدلله مال څنګه یا پیسې یا اخستل ولیا ما نه کافران ته ډیر ګرځي چې زړه کې غواړي هغه نور پیسې نه اخلا. خبردار خیال کوه فلا اله الا الله، الله به ستا د اولاد باسي کې ستا په کور کې ستا اولاد. ما پرون یو زنانه ولده د هغې 4 بچیانو، په 4 کې 2 بچیان چې د هغه معذور وو، صحیح سلو په لا اله الا الله کولاړې کنه نسو سبا که سبا نسو بل سبا چې الله پاک ستا تر اولاد ونه باسي. خیال کوه، خیال کوه، ټیک دی وطن مشته محترم دی، د لا قانونیت به نه کوو، د قانون خلاف ورزي به نه کوو، خو همدردي خو کولی سم. ته مسلمان یې، کلمه ګویې، ما تا سره ورونه یو په یوه دیواله ما تا نه سره چلیږو، ما تا نه سره چلیږو، ما تا سره ورونه یو، ما تا به د دې خبرو خیال ساتو. زه دا ملګرو ته وایم، خاص کر عسکرو ته وایم، خاص کر دا چې کوم پښتانه دي چې هغه پر دا لوړ پوسټو ناست، خیال کوه په ښه احترام، په ښه عزت، په خدای په ذل جلال دې مې قسم یې که به دا مهاجر په دې خوا به دی چې زما څه وطن پاتې شو، هغه په دې خوا به دی چې زه ولې بې عزته شولم. ورسې محترم ازبکان دي قسم د په کور ناست دي نه راوځي، 10 ورځې کېږي. ورسې وګورئ زموږ پښتانه په هزارګانو حال نه لرم چې هغه به څنګه کیسه وي. ورسې وګورئ ولې او دلته زه وینم ښه محترم سړی دی، مول یې ولی خپله مور یا لور یا خور یا یې ښځه سپره کړې، په څه سپره کړې ده نه نیسي. مه کوئ د خدای دپاره، مه کوئ د هغه لوی رب په خاطر، د محمد رسول الله په خاطر، د جنت په خاطر او د جهنم په خاطر مه کوئ. که نه الله ته هېڅ زور نه غواړي چې الله به موږ تر دې لم بتر کړي، تباه کړي او برباد کړي. الله پاک دی بس چې د دې وار خو حکومت سفره اراده کړې ده، دا به نه چې څوک پرېږدي څوک به نه پرېږدي، پر اراده یې کړې ده. خو هر سړی د خپل عزت مطابق پروا نه لري، هغه دی الله پاک، هغه وطن دی الله تا ته کشمیر کې، هغه دی الله پاک ستا دپاره ګل ګلزار کې، هغه دی الله پاک ستا د عزت مرکز وګرځوي، هغه دی الله پاک ستا د خندا مرکز وګرځوي. کم سے کم کوم بددعاوې کولې موږ ته بددعاوې مه کوئ، موږ ته بددعاوې مه کوئ. موږ په ذل جلال چې څومره ته زیر یې دغومره موږ زیر یو، په موږ یو الله خبر. زما دومره محترم ملګري ستا، زما دا مسجد چې جوړ شوی دا د هغو په برکت جوړ شوی، دلته خولې چې سره غورځي د هغو نه دی جوړ کړی. غټې خبرې به نه کوئ، برېتورانو د شناخته کارډ والاو غټې خبرې به نه، ما ته ستاسې غیرت ډېر سره معلوم دی. 1000 بورې سیمټ دې راکوئ، یو نیم سل ټریپنان دې راکول، مرتي سره خبر یو. زما دا مسجد چې نن جوړ دی، دا دومره شانداره مسجد، دا دومره خوندور، دا دومره پنکې، دا دومره یخې اوبه، دا د دې خلکو برکت و، د الله فضل د دې خلکو برکت و. نو زموږ ډېر ملګري داسې دي چې هغه د کوره نه راوځي، په ذل جلال هیڅ یوه ذره وس مې نه رسېږي. په خدای دې مې قسم په خپل کور کې مې ځای در کړی وی، په خدای دې مې قسم چې داسې ورورګلوي مې در سره کړې وای. ډېر مسلمانان زموږ د وطن انصار ډېر په ذل جلال دې مې قسم لکه د مدینې شریفې انصارو د مهاجرو سره څومره احسان وکړي، شی وکړو. موږ په هغو نه خو نسو کولی، والله څه نه څه مې کړي وای، خو څه وکړو، موږ هم وس نه لرو. الله پاک دې موږ دلې خوشحاله لري، دی دې الله دورې خوشحاله لري. الله پاک دې موږ دلې په عزت لري، دی دې دورې الله په عزت لري. الله دې زموږ وطن هم شاد او آباد لري، د دې وطن دې الله شاد او آباد لري. الله پاک دې موږ هم د بدمرغۍ وساتي، دی دې الله د بدمرغۍ وساتي.
نو دوستانو تاسو د مولوي نورالدین اغا صاحب دغه بیان واورېدو د افغان کډوالو په اړه باندې کوم چې نن سبا په پاکستان کې تنګول کیږي او بیرته خپل وطن ته استول کیږي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله حافظ.